السلام علیکم، ما نوم سیف الله نظر دی. موږ د ډبلن راغلي یاستو. ماشاءالله افغانستان ښه لوبه وکړه او اخري کې کومه ورته ضرورت و رنز په کار و، هغه ښه رنز وکړ. انشاءالله میچ به ګټو. زما نوم زبیر باچا خان دی. موږ د کاونه سره راغلي یو او کم 3 ساعته لار ده، نو میچ ده د انډیوالان ګرده ټوله راغلي یو چې میچ ګورو. نوم محمد الله مکری دی. زم د آیرلنډ څخه د سلاګو څخه راغلی یم میچ ته. میچ الحمدلله بیخي ښه میچ و، ښه سکور دی. بیا هم څه غلطیانې وې خو له هغو څه به انشاءالله دوی کوم فند واخیستی به کړي. زما نوم منیر احمد دی، د کاون سره راغلی یم او زما فیورټ پلیر نجیب دی. یوازې د نجیب دپاره نن یې بازي نه وکړه خو دغه یم چې په دا څلورو کې به ښه چلیږي. زما نوم ظریف جلالی ده، برمنګام نه راغلی د ملي اتلانو سپورټ ته. ډېر ښه مچ یې وکړه، مونږ ترېنه خوشحاله یو، مونږ ته همیشه خوشحالي راوستلې ده. ډېره مننه ملي اتلانو. زما نوم لالدین هوتک ده، زه من برمنګام نه راغلی یم او راغلی د اتلانو سپورټ وکړو. زه غوښتم به د نبي او د راشد سپیشل مینوال یم. برمنګام نه راغلی یم، تقریبا موږ راغللو 1500 مایله لرې نه 1500 مایله لرې نه نه پاتې کېږو دلته سټرډې پورې دلته یو. میچونه ټول ګورو، له خیره سره بیا به ځو انشاءالله. سلامونه نیکې هیلې. زما نوم خان وزیر خوږیاڼی دی او موږ د برمنګام څخه راغلي یو چې خپل ملي اتلان دلته سپورټ کو او انشاءالله بری به زمونږ وي. که ووایو به ویلي موږ کوم هغه نه لرو، موږ خوشحاله یو چې دا خپل درې رنګه بیرغ مو اوچت کړلو. دا موږ ته د ویاړ ځای دی نور، او ګټل او بایلل په دې کې شته دی. انشاءالله هېڅوک به نه خفه کېږي. موږ په دې باندې فخر کوو او تل دې افغانستان دې زنده باد وي او تل دې ملي اتلان زنده باد وي. افغانستان تل دې وي، لانګ لایک وي، زنده باد. ملي بیرغ، درې رنګه بیرغ